اسمن اے ایمان والو دڑیر گمان نزانو ساتی زگبازی گمان دا گناہ دا او حدیث کے براغلی ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث زان دا گمان نو ساتی گمان دیر دروغجن خبر دا خزا و خاون یو بلبانی بد گمانانی شروع کی دائی پوجمائی تعلقات خراب شی خاون کوشش تا کئی چی دی خزر آپس طریقہ بانے طلاق ورکی دا خزا چکم رزانا پس طریقہ بانے اگا جدا کی او دار یہ خزا اغم کل بخبر خاون بانے بدگمانانی شروع کی ایتا پیغور ورکی دار یہ پائی بانے بیا کوڑی جادو کئی خاون تی خبر شی وزدائی من سے تعلقات خراب شی خبر طلاق تورسی یا خود تورسی خزوی زما خاون دار بلچا سر تعلقات ساتھی لہذا زردین خدا کوم مردی طلاق دارا کی مطالبہ طلاق شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو سڑے رائے وطویل یا رسول اللہ زما خز چدا اغی و معشوم داغین پیدا شوے دے و در رنگنا لکتور شاند دے مطلب داو چیز در رنگ نسپینیم زما خز چکم دا در رنگ نخیستا دا لیکن دا معشوم دا پتہ لگی کہ ریشی دے زنانا خیانت کڑی دا بلچانا پیدائی خیال داو چیز رخپلی خیزنا لعان کول غارما خپلی خزن جدا کیگم صرف بدگمانی و نور سے دلیل ولیل خونو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر پناشتا طریقہ بانی پوئی کو او دل حلک من ابرین ستاو خان شترے ویل آو ویل لاغی رنگونت سنگ دی ویل سر رنگی دے ویل حل فیها من عورت بائی کسی طور بخن شانتا خل رنگ شانتا شتا ویل آو ویل لار کمزی نراغلے دے ویل شاید چیت لورینا داغ مخکو خوخان آغا نکونو نداغین یو رگ راغلے ویل استاد بچیبم کی ریشی آغا مخکو نکونو یو رگ راغلے ویل پوئی کپاغا بانی بدگمانی مکوا بدگمانی آنے چی چام کڑی پیو بلبانی لہذا تب نقصانات کی واقعی شوی دی او گور کل کل دا بدگمانی در غلط خبرون دا وجہ نکیگی بدے باپ کی خلق دا خو نغواړي چې د دوه خاندانونو دا غیري جوړخې دی یو بل سره ښځې او خاوند یو بل سره تعلقي دا د خلکو په مزاج کې دا خبره پرته را دا جنگ جګړې د بعضې منافقان واسې خوښې وي دا غلط خبر خوري نو سړي چې کومې هغې ته نور سړي خبر راوړي یا رئیس ستاسو کور کور د چت ته په مخه باندې زه یم ښځې خیږي دا دروغ وی ورته او کله دی خزو تا بیان نور خزی خبر راوڑی ستا خاون چی کم دا خو پردو زنانو سا تعلقات ساتی دا بدگمانے نی دا دی خبر اڑو راوڑو پوجوانے پیدا کی او اللہ سے فرمائی یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبئن فتبینو اے ایمان والو کرتا سے فاسق خبر راوڑی دائی تحقیق کوئی ان تصیبوا قوما بجالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین اسنه چې تاسو قوم ته تکلیف ورسوي پر کوئی باندې به وخت پیمانه وي تحقیق کوي د خبرې لہذا بدگمانه دي د دین ځان وساتي ان شاء الله تعالی تعلقات بیا قائمین